سلامونه درنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ پاستئ. درنو لیدونکو، تاسو په جریان کې یاستئ چې د 2 هفتې کېږي چې ازبکستان خپله وارداتي برېښنا په افغانستان باندې قطع کړې ده او زموږ ګډ شمېر هیوادوال یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تاسو ګورئ چې په کابل فلحال په کوم همسایه ولایتونه چې دي لوګر، پکتیا، داسې کوم هغه ولایتونه چې دي چې د ازبکستان وارداتي برېښنا څخه برخمن وو، په دې ورځو کې واورې ډېرې شوي دي، هوا ډېره سړه ده او په داسې سختو شپو ورځو کې ازبکستان خپله وارداتي برېښنا په افغانستان باندې قطع کړې ده. نو د ډېرو غوښتنو او پیغامونو نه وروسته ازبکستان نن یو ځل بیا اعلان وکړ چې موږ به خپله وارداتي برېښنا سبا ته یعنې د چهارشنبې په ورځ بیرته په عادي توګه له سره پیل کړو. یعنې مطلب یې دا چې موږ به خپله وارداتي برېښنا بیرته افغانستان ته چالان کړو، ځکه چې دلته زموږ ګډ شمېر هیوادوال له ډېرو ستونزو سره مخ دي، اقتصادي مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دي. د دې ترڅنګ بل ښه خبر دا دی چې اسلامي امارت وشو کولی چې له ترکمنستان سره هم په وارداتي برېښنا باندې خبرې وکړي او د ترکمنستان سره هم د برق یو نوی قرارداد لاسلیک کړي چې دا د افغانستان دپاره یو ډېر ښه خبر دی. نو درنو لیدونکو، ویډیو مې د همدې برق په باره کې تاسو ته جوړه کړې وه چې زموږ هیوادوال له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ وو. همدا خوشخبري مې تاسو ته درکړه چې زموږ هیوادوالو ته دا یو خوشخبري شي چې ازبکستان هم خپله وارداتي برېښنا بیرته سبا ته له سره پیلوي، بیرته چالانوي خپله برېښنا او د دې ترڅنګ اسلامي امارت له ترکمنستان سره نوی قرارداد لاسلیک کړ د یو کال لپاره چې له دې سره به د افغانستان دپاره چې کومه وارداتي برېښنا د همسایه هیوادونو نه راغلې دا به ورسره زیاته شي او زموږ د ډېرو هیوادوالو ستونزې به ورسره حل شي. د دې ترڅنګ کومې فابریکې چې دي په افغانستان کې، صنعتي پارکونه چې دي، دې ته هم برېښنا زیاته شي. د افغانستان په تولیداتو کې هم دا یو ښه رول لري، ځکه د یو هیواد اقتصاد په برېښنا باندې ډېر زیاته وده کوي. که چېرته په یو هیواد کې برېښنا نه وي نو هغه هیواد یو اقتصادي هیواد نشي کېدلی. نو اسلامي امارت هم ښه کارونه شروع کړي دي او کولی شي چې له دنیا سره هم په دې رابطه تفاهم وکړي. نو موږ هم د یو ښه راتلونکي په تمه یو. نو دا ویډیو چې ما مشتبه شمي درته وړاندې کړه، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.